د یو مزدور د لاسو وینې بهېدې ویلې د یو مزدور د لاسو وینې بهېدې ویلې زه سرخمارم او زړوکې مې ګنډل وطن کې دا خلاصه ده چې بس تیرې چپې نه هېرېږي ګوهره ستا په غریبۍ یې چې خندل وطن کې د زړه خبرې خولې له مې راتلې پاتې کېدې د زړه خبرې خولې له مې راتلې پاتې کېدې د شونډو په سرونو مې ګیلې پاتې کېدې زما او ستا ترمنځ یوه خبره داسې وه چې زموږ ترمنځ ډېرې فاصلې پاتې کېدې غرمه وه تودې شګې د عربو وې ګرمي وه غرمه وه تودې شګې د عربو وې ګرمي وه مزدورم په ګریوان به مې خولې پاتې کېدې او نقیب دې جدایۍ ته تیار نه وم چې غرضو په ډېره بېوسۍ رانه شنګلې پاتې کېدې مننه سلامونه ملګرو په دغه امید چې روغ جوړ به یې نقیب یوسفزی یم او د خپل پاڼې روښانه ستورو نه ملګرو نن را سره په روښانه ستورو کې ګوهر علي ګوهر صاحب ملګری دی راځم به د دوی طرف ته ګوهر صاحب ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ چې موږ له دې وخت راکړو دغه پروګرام لپاره ډېره مننه بسم الله الرحمن الرحیم نقیب صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې موږ له وخت راکړو او د دې ملګرو هم ډېره زیاته مننه کوم چې دې دومره تکلیف وکړو او موږ له دومره عزت راکړو موږ له وخت راکړو ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه ګوهر صاحب که دغه ملګرو سره زموږ پېژندګلو شریکه کې په لنډ ډول پېژندګلو خو زما زه د سوات سیمې تحصیل کابله توتانو بنډې کلی دی د هغې سره تعلق ساتم او نن سبا چې دی دغه په سعودي عرب په ریاض خاوره باندې چې دی خپل ژوند کوم هغه هلې کوم مزدوري کوم مزدوري ته راغلی یم ډېره زیاته مننه ګوهر صاحب شاعري د څومره وخت نه کوئ څومره وخت مو په ادب کې اوس تر اوسه پورې شاعري خو جي تقریبا د 2015 نه چې دی هغه خپل هغه شوق کوو خو لکه هغه هوایي شوق به یې کوو داسې لکه څه استاذ نه و څه دغه نه و بس هغه چا خبره هسې پېښې به یې کولې که نه خو داسې وشوه چې کله په 2014 کې زه راغلم او دلته کې د 2013 په اخره کې زما د پښتو ادبي رڼا تنظیم د ملګرو سره زما ملاقاتونه وشو او د هغو سره زما هغه ناستۍ کله جوړې شوې نو ما ته پته ولګېده چې او لکه شاعري خو هم څه څیز دی لکه نو دغسې مطلب د هغو سره زما ما خپل شعر و شاعري هغو سره چې کومه شریکه کړه د هغو نه مې هم چې دی لکه ډېر څه زده کړم لکه ما ته پته ولګېده او بس تر اوسه پورې تر دې دمه لکه لګیا یم خپل کوشش کوم ډېره زیاته مننه او ګوهر صاحب کتاب تر اوسه نقیب صاحب کتاب چې دی لکه هغه چا خبره د کتاب نه زیاته چې دی لکه د پوهې ضرورت یې که نه نو دغه طرف ته مې لا سوچ ځکه نه دی کړی چې لا داسې څه مواد هم دومره را سره نشته او دومره پوهه هم لا نه لرو ځکه چې زه شعر غزل څه لیکم نو لکه ما ته په هغې کې لا دومره دغه نه ښکارېږي زه یم که لیک مې پوه شي او مواد جمع شي پرس که بیا به د هغې نه پس انشاءالله ګورو ډېره زیاته مننه الله دې وکړي چې ستاسو دغه کتاب چاپ شي بلکې پښتو چې دا هغه زموږ مورنۍ ژبه ده پکار ده چې هر پښتون په خپله ژبه کې خپله ژبه زده کړي او بل ته یې هم وښیي او په خپله هم یې زده کړي الله دې وکړي چې ستاسو دغه کتاب چاپ شي بس خپل کوشش پکار دی څومره درنه کېدی شي په ادب کې خپل کوشش کوئ ډېره زیاته مننه خبرې به اوږدېږي خو ګوهر صاحب ملګرو سره خپل غزل شریک کړئ تاسو ډېره زیاته مننه غزل به در سره شریک کړم د غزل نه مخکې څو شعرونه اشنا د ګټو د چیچلو پکې شرط ایښی و اشنا د ګټو د چیچلو پکې شرط ایښی و مونږ خو د اوسپنې نینې چیچو په بل وطن کې مننه اشنا د ګټو د چیچلو پکې شرط ایښی و مونږ خو د اوسپنې نینې چیچو په بل وطن کې و که د چا زړه وګورې هم پکې خوشحاله نه دی چې پکې اوس یو ژوندون کوي په خپل وطن کې او دلته کې دومره ځانځانلي ده چې ویلی نه شم دلته کې دومره ځانځانلي ده چې ویلی نه شم ګنې یاران هر څوک ساتي د روپۍ 100 وطن کې مننه چې ډېره زیاته مننه ځان له یې جوړ نه کړو کور
تاله یې پخوا جوړ کړی ځان له یې جوړ نه کړو کور تاله یې پخوا جوړ کړی پخه نقشه او په سینه او د زړه تل وطن کې مننه او اشر غوبلو زمانه وه د بابا د قیصو اشر غوبلو زمانه وه د بابا د قیصو اوس انتها ده پښتانه یې کړه دل وطن کې او دې شعر ته توجه غواړم چې د یو مزدور د لاسو وینې بهېدې ویلې زه سرخمارم او زړوکې مې ګنډل وطن کې مننه جي د یو مزدور د لاسو وینې بهېدې ویلې زه سرخمارم زړوکې مې ګنډل وطن کې او اخري شعر ده چې دا خلاصه ده چې بس تیرې چپې نه هېرېږي نه هېرېږي ګوهره ستا په غریبۍ یې چې خندل وطن کې ډېره زیاته مننه غزل څه داسې دی چې څوک به راته بد او څوک به ښه وایي څوک به راته بد او څوک به ښه وایي څوک به راته څه او څوک به څه وایي اوس هم یار لرم بې یاره نه یمه ما ته ټول حالونه د خپل زړه وایي مننه جي او نه کوي هغه چې به هر چا کول وای ما ته هغه چې بلې نه وایي مننه او دلته کې د امن ناره جرم دی دلته هم شراب وته خواږه وایي مننه او جاړې به په خپل ګریوان ته ښه نه درځي هېڅ څوک هسې په خوله وایي او مننه جي او زړه کې چې د ټولې نړۍ غم لري یا صاحبه دې ته پښتانه وایي مننه جي زړه کې چې د ټولې نړۍ غم لري یا صاحبه دې ته پښتانه وایي او سترګې که دې تورې کړې که نه کړې خو حال دې د دې مړو سترګو باڼه وایي مننه جي سترګې که دې تورې کړې که نه کړې خو حال دې د دې مړو سترګو باڼه وایي او مقطع شعر دی چې یا ګوهره زړه به دې ورکړی و تا ته خو یې بار ویل هغه وایي ادب کوه خو دومره هم مه کوه چې بیا زما سره خبرې نه کوې او ګوهره داسې سجدې خوند نه کوي چې د الله سره خبرې نه کوي مننه جي ډېره زیاته مننه غزل څه داسې دی چې نور په سترګو یې لیدلی نه شم مړ دې شمه د ظلم مخه چې نیولی نه شم مړ دې شمه مننه بېوسي دومره لکه وجاړم ګریوان وشلوم چې خپله خوره خپلولی نه شم مړ دې شمه مننه جي او درندګي شوه په هر لور انسانیت ختمیږي انسانیت نوم اخیستلی نه شم مړ دې شمه مننه او چې هر یو مخې آینه او زړه کعبه ګڼمه د شیخ ملا فرق کولی نه شم مړ دې شمه مننه جي او د هجر تنده څنګه د خاورو په ډېرې ماته کړم چې دې په ژوند دیدن کولی نه شم مړ دې شمه مننه او دې شعر ته توجه غواړم چې په ابتدا کې چې حلالو زه پیدا نه ومه تر ځنکدنه چې اسکلی نه شم مړ دې شمه مننه جي او آخري شعر دی چې ګوهره هره ورځ مې وجني احساسونه په ژوند په زړه زخمونه نور زغملی نه شم مړ دې شمه مننه جي ډېره زیاته مننه
خوشحاله اوسئ د وخت راکولو ډېره زیاته وخت مننه. راکولو دغه پروګرام لپاره سعودي عرب خو داسې وطن دی چې دلته کې بس صرف روزګار دی بالکل جی او د جمعې پر ورځ چې خو بیا څوک روزګار هم نه وي بالکل. خلک مصروفه وي ډېره زیاته مننه داسې د نقیب صاحب زه سره دا خبره زیاتول غواړم چې زمونږ د مسافرو او د شاعرانو خاص کر مصروفیات ډېر د هر چا دي خو زمونږ د خوشحالۍ دغه یو موقع چې مونږ ته داسې یو غونډه را جوړه شي او موږ پکې یو بل وینو دغه زموږ ډېره غټه د خوشحالۍ خبرې نو الله یو ښاد او آباد لره ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه. اتفاق مو د ژوند راز دی کامیابي ده اتفاق مو د ژوند راز دی کامیابي ده خدای دې کړي چې پښتانه ورته تیار شي او کم دې نشي د پښتو د ناوې حسن کم دې نشي د پښتو د ناوې حسن د نقیب د زړه په وینو سینګار شي. ډېره مننه ملګرو خوشحاله اوسئ تر بل ملګري پورې ماله اجازت راکړئ د الله په امان. سلام علیکم.